سلامونه ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ یو ځل بیا معراج خان سکیلز یوټیوب چینل له طرفه په نن ویډیو کې غواړم چې تاسو ته باینانس ټول در تشریح کړم. باینانس څه شی دی، څنګه پکې کار کولی شو، څنګه پیسې ورته اچولی شو، څنګه باینانس نه خپلې پیسې موږ تاسې نغدولی شو، څنګه پکې اکاونټ جوړولی شو، څنګه وریفای کولی شو، همدارنګه څنګه په باینانس کې موږ کار کولی شو، څو ډوله کار موږ په باینانس کې کولی شو. راځو لومړی چې باینانس څه شی دی. په ساده ژبه به دا درته وایم چې باینانس موږ تاسې انلاین صرافۍ استعمالولی شو، یعنې لکه څنګه چې موږ تاسې فزیکي صرافۍ ګورو او موږ تاسې دوی اخیستل او خرڅول، که په دغسې باینانس چې دی دا یوه انلاین صرافي ده چې په دې کې اخیستل او خرڅول کیږي. یو مثال به تاسې درکړم چې یو شی دی تاسې په $10 باندې واخیسته او تاسې سره هغه کوین پروت دی، په دې کې ټول کریپټو کرنسي کوینونه وي. په مثال په طور سره یو کوین دی تاسې په $10 باندې واخیسته، د هغې قیمت وخت $12 ته یا $15 ته یا $20 ته، نو خود به خود تاسې چې دی $15 یا $10 چې دی په ګټه کې شوی. که چېرې تاسې یو کوین واخیسته یا مو یو کریپټو کرنسي کوین واخیسته او د هغې قیمت تا مثال په طور سره په 10 کې واخیسته او د هغې قیمت ښکته راغی، ته په تاوان کې شوې. که چېرته پورته ځي نو ته په ګټه کې شوې. یعنې باینانس چې دی یو انلاین صرافي ده چې اخیستل او خرڅول پکې کېږي. موږ تاسې یو شی واخلو، د هغې قیمت پورته خیږي، موږ تاسې ته ګټه که چېرته ښکته راځي موږ تاسې ته تاوان چې دی راکول کېږي. بله خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو په افغانستان کې له باینانس څخه پیسې نغدې کړو. دا پوښتنه به ډېرو ملګرو سره څنګه پیسې ورته اچولی شو، څنګه خپلې پیسې موږ په افغانستان کې نغدولی شو. په نورو ملکونو او په نورو مملکتونو کې چې دی هلته بانکي سیستم ټول جوړ دی، خو افغانستان کې بانکي سیستم نشته دی. نو موږ به په فزیکي ډول له انلاین صرافیو څخه باینانس ته پیسې اخلو او بیرته به باینانس پیسې بیرته موږ کولی شو په انلاین صرافو باندې چې دی خرڅ کړو. په نورو ملکونو کې په داخل د باینانس کې پی ټو پی کېږي، یعنې په پی ټو پی کې اشخاص یو په بل باندې خرڅي په داخل د باینانس کې د بانک په ذریعې په واسطه باندې. خو چې دا زموږ په افغانستان کې بانکي سیستم خراب دی، نو موږ تاسې پی ټو پی په فزیکي ډول سره کړو، یعنې اشخاص له اشخاص واخلي. زه باینانس ته مثال اوس پیسې اچوم، نو زه به یو شخص نه پیسې اچوم چې په کابل، جلال آباد، کندهار په ټولو ښارونو کې دغه اشخاص شتون لري چې هغوی ستا باینانس ته پیسې اچي. او که چېرته ته مطلب غواړې تا سره پیسې په باینانس کې او ته غواړې چې د خپلې پیسې نغدې کړي، نو په ټولو ولایاتو په هر ښار کې ته کولی شي په اسانۍ سره پیسې چې دی نغدې کړي، یعنې اشخاص له اشخاص واخلي په فزیکي ډول سره. په باینانس په نورو مملکتونو کې پی ټو پی ترسره کېږي، یعنې اشخاص له اشخاص واخلي خو په بانکي سیستم باندې په باینانس په داخل کې. خو چې دا زموږ په ملک کې بانکي سیستم جوړ نه دی، نو موږ په فزیکي ډول له یو شخص څخه اخلو، په همغه شخص بیرته موږ کولی شو خرڅ کړو. مثال به دا درکړم چې مثال ما سره 10 USDT دی، زه غواړم چې دا 10 خرڅ کړم، زه یم چې ما نه به څوک د USDT واخلي. نو په کابل، جلال آباد، په ټولو ښارونو کې دغه اشخاص شته دی چې نه تاسې ته پیسې تاسې باندې خرڅي هم او له تاسې اخلي هم په USDT باندې. نو دا وه د پیسو اخیستلو او د خرڅولو طریقه. راځو چې په باینانس کې مطلب موږ تاسې څه ډول اکاونټ جوړولی شو. د اکاونټ مکمله طریقه هم تاسې ته ښیم. اکثریت ملګري وایي چې موږ مثال په طور سره اکاونټ جوړو، نو زموږ په اکاونټ کې ستونزه راځي. نو دغه کومه طریقه چې زه تاسې ته ښیم، په همدې طریقه تاسې اکاونټ ځان ته جوړ کړئ او په همدې طریقه باندې مخته لاړ شئ. په نورو طریقو تاسې اکاونټ جوړ کړئ، نو هغه کې بیا تاسې سره ستونزه راشي، یا ستاسې نه فیس زیات ګرځول کېږي، یا ستاسې اکاونټ کې ټریډ نه کېږي، یا تاسې یو اخیستل او خرڅول نشئ پکې کولی. نو دا کومه طریقه چې زه درته ښیم، په همدې طریقه باندې مخته لاړ شئ، اکاونټ جوړ کړئ، نو حتما به انشاءالله ستاسې په اکاونټ کې به انشاءالله هیڅ ستونزه نه پیښیږي. نو تاسې به باینانس په اکاونټ جوړول کې د یو شخص له ریفرل څخه داخلېږئ. په ریفرل کې ستاسې ګټه دا ده چې یو به له تاسې نه زیات فیس نه کټ کول کېږي، بل به چې دی ستاسې په اکاونټ کې کومه ستونزه او مشکل نه رامنځته کېږي. ځکه چې اوس تاسې اپلیکیشن ډایرکټ ډاونلوډ کړئ او تاسې ډایرکټ اکاونټ پکې جوړ کړئ، نو تاسې ته باینانس چې مطلب تاسې د چا طریقه راغللی باینانس ته. نو چې په ریفرل باندې تاسې اکاونټ جوړ کړئ، یو خوبي په پکې دا وي چې تاسې نه به په اخیستلو او خرڅولو کې فیس ډېر نه کټ کول کېږي، او بل به پکې دا وي چې ستاسې په اکاونټ کې به کوم مشکل او ستونزه نه رامنځته کېږي. نو راځو سکرین مخې ته چې څنګه اکاونټ جوړولی شو، څنګه پکې کار کولی شو او څنګه د اکاونټ وریفیکیشن کړی شو. راځو د سکرین مخې ته. په باینانس کې د اکاونټ جوړولو لپاره باید تاسې د یو شخص له ریفرل له لارې تاسې داخل شئ. د کومه طریقه چې زه درته ښیم، په همدې طریقه باندې تاسې اکاونټونه ځان ته جوړ کړئ. که په بله طریقه تاسې ځان ته اکاونټونه جوړ کړئ، بیا به ستاسې په اکاونټونو کې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي. اکثریت ملګري ما ته میسیجونه وکوئ چې زما په اکاونټ کې ستونزه ده، ټریډ نه کېږي یا فیس رانه زیات ګرځول کېږي. نو هغه وجه دا دی چې تاسې د ریفرل له لارې نه یاستئ داخل شوي او بغیر له ریفرل تاسې باینانس جوړ کړی دی. نو تاسې به کوشش وکړئ چې د ریفرل کوډ په واسطه تاسې ځان ته باینانس چې دی جوړ کړئ.
ما به تاسو ته یو لینک په لومړي کمنټ او ډسکرپشن کې پرېښی. دا کومه ویډیو چې تاسو اوس مهال ګورئ دې په دې لیکنې په ټایټل باندې به تاسو ګورئ. دا لیکنې وینئ په دې لیکنې په دې ټایټل باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. کله چې په دې لیکنه تاسو کلیک واخلئ ما به لیکلي د باینانس اکاونټ جوړولو لینک. صحیح ده، د باینانس اکاونټ جوړولو لینک. تاسو به په دغه لینک باندې کلیک وکړئ، په دې شنه خط باندې به تاسو کلیک وکړئ. په بله طریقه تاسو اکاونټ ځان ته مه جوړوئ، امکان شته ډېرې ستونزو سره تاسو مخ شئ. بیا راتلونکي کې چې تاسو ستونزې سره مخ کېږئ له دې نه ښه دا ده چې په همدې طریقه تاسو ځان ته اکاونټ جوړ کړئ. نو باینانس اکاونټ جوړولو لینک، په دې لینک باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. دا لینک وینئ، په دې لینک باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. چې کله په لینک کلیک واخیست لږ انتظار بعد به تاسو ته دغه د باینانس کوم ډیشبورډ شي دا به تاسو ته خلاص شي. دلته به تاسو څه وکړئ، دلته به تاسو په دې ځای کې کلیک وکړئ، په دې ایمیل له لارې. صحیح ده، د نورو شیانو نه مه لوګین کېږئ، یوازې ایمیل له لارې تاسو لوګین شئ ورته. په دغه ځای کې به په دې باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. صحیح ده، چې کله په دې کلیک واخیسته لږ انتظار بعد به په دې ځای کې به تاسو خپل ایمیل ورکړئ. صحیح ده، ایمیل له لارې تاسو اکاونټ باید ځان ته جوړ کړئ. دلته راځم زه خپل ایمیل ورکړم. دا د دوستانو ما دلته خپل ایمیل ورکړه. صحیح ده، په دې ځای کې به تاسو خپل ایمیل یا جیمیل ورکړئ. صحیح ده، کله چې جیمیل ورکړه په نیکسټ باندې به کلیک واخلئ. چې کله په نیکسټ باندې کلیک واخیست دلته تاسو نه دا وینئ دا به تاسو دې ځای ته راوړئ او د دې غشي په واسطه به دا ځان ته راوړئ. صحیح ده، دې ځای ته راوړئ. ګوره دا به داسې راوړئ، دا به برابر داسې راوړئ په دې شکل سره. صحیح ده، خو برابر به ورسره پرېږدئ. کله هم چې تاسو خپل ایمیل ورکړه نو اوس په لاړ شئ خپل ایمیل ته او ستاسو ایمیل ته به یو کوډ درغلی. صحیح چې رابه شئ خپل ایمیل ته. صحیح ده، خپل ایمیل به تاسو راخلاص کړئ. کله چې ایمیل راخلاص کړم نو دلته په ایمیل کې به تاسو ته یو کنفرم یور رجستر د باینانس یو کوډ به تاسو ته راغلی. صحیح شو، نو دغه په دې دا به تاسو له ځان سره کاپي واخلئ. صحیح شو، چې کله کاپي واخیسته را به شئ دلته به دا ورته پیسټ کړئ. صحیح شو، ځکه به دا پیسټ کړئ. چې کله پیسټ کړئ په نیکسټ باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ نو ستاسو ایمیل سره به باینانس دې وریفاید شي. له هغې بعد به دلته تاسو یو پاسورډ جوړ کړئ. پاسورډ به څه ډول پاسورډ جوړوئ چې تر څو ستاسو اکاونټ چې دی هغه کې ټول حروف راشي. ګوره 8 حروف نه باید زیات وي. ګوره زه یو پاسورډ جوړوم، دغسې یو پاسورډ باید تاسو باینانس ته جوړ کړئ. دلته به تاسو باینانس ته یو پاسورډ جوړ کړئ. چې پاسورډ به تاسو څه ډول پاسورډ جوړ کړئ، به تاسو باید یو سخت پاسورډ جوړ کړئ. زه تاسو ته ښیم باید دغسې یو پاسورډ تاسو ورته جوړ کړئ. ګوره دلته زه لیکم افغان، ګوره تاسو ته وښیم دغسې یو پاسورډ باید تاسو جوړ کړئ. صحیح شو، او د حروف اول حروف باید غټ ولیکئ. لکه افغان لیکم، د افغان لومړی حروف باید غټ ولیکئ. افغان 1 2 3 به استعمال کړئ. صحیح شو، 4 او دغه هیشټیګ دغه نشانې به تاسو استعمال کړئ. کله چې تاسو یو پاسورډ ورکړئ دغسې یو پاسورډ به جوړ کړئ. ګورئ تاسو وینئ دغسې یو پاسورډ به جوړ کړئ. د نوم اول حروف باید غټ وسي، بیا شمارې انتخاب شي او بیا دغه سمبولونه انتخاب شي. چې کله هم دا انتخاب کړه د هغې نه بعد به تاسو څه وکړئ، په نیکسټ باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. صحیح شو، چې کله په نیکسټ باندې تاسو کلیک واخیسته نو لږ انتظار بعد مونږ تاسو ته بله صفحه چې دی هغه راخلاصه شي. دلته به مونږ تاسو به دلته مونږ تاسو چې ریفرل آی ډي. صحیح ده، ریفرل آی ډي تاسو سره به اتوماتیک ډول که چېرته تاسو په لینک باندې کلیک واخلئ نو ډایرکټ به تاسو سره دغه لینک میلاو شي. که چېرته تاسو په لینک باندې کلیک وانه خلئ نو ستاسو اکاونټ چې دی بیا بغیر له ریفراله جوړېږي. نو ستاسو اکاونټ کې کیدای شي بیا ډېرو ستونزو سره مخ شئ، خو په همدې لینک له لارې به تاسو اکاونټ ځان ته جوړ. کله چې تاسو دې ځای ته راورسېدئ نو بیا به په نیکسټ باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. صحیح شو، او دغه زما ریفرال دا به تاسو استفاده کړئ، ګټه به ترې واخلئ او په نیکسټ باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. صحیح ده، چې کله په نیکسټ باندې کلیک واخیست دلته به تاسو دې ته ټیک مار علامه ولګوئ. صحیح شو، او دا چې کله ټیک مارک او دا به یس کړئ. صحیح شو، چې کله په یس باندې تاسو کلیک واخیسته له هغې بعد به تاسو د باینانس اکاونټ وریفیکیشن به وکړئ. صحیح شو، وریفیکیشن به په څه ډول سره موږ تاسو کړو نو موږ تاسو اکاونټ چې دی هغه جوړ شو. اوس به تاسو راشئ وریفاید ته، په وریفای باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې کله په وریفای باندې تاسو کلیک واخیسته نو زموږ ستاسو اکاونټ په چې دی هغه ډایرکټ وریفای ته مخکې لاړ شي. چې کله مخکې لاړه نو ګوره هلته موږ ته لیکلي وریفای ویت باینانس ایپ، نو دلته به تاسو په کنټینیو آن بروزر باندې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده، چې کله په دې باندې تاسو کلیک واخیسته بره به تاسو سره تیار افغانستان انتخاب شي. تاسو دې دغه مرحله به تاسو په 2 دقیقې کې بشپړه کړئ. صحیح شو، افغانستان به تیار انتخاب وي، د هغې نه بعد به تاسو دلته په کنټینیو باندې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده، چې کله په کنټینیو باندې تاسو کلیک واخیسته نو موږ تاسو ته به اوس یوه بله صفحه دلته به تاسو د خپل تذکري یا د پاسپورټ لومړی نوم ورته ولیکئ. لکه زما نوم دی لکه زه لیکم علي او لاندې لیکم خان. صحیح شو، علي خان. صحیح شو، دا مې ولیکه. نو چې کله هم تاسو نوم ولیکئ بیرته به لاندې راشئ په کنټینیو باندې به تاسو په دې ځای کې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده، په دې ځای باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. چې کله هم کلیک واخیسته دلته تاسو ته چې نیشنلټي تاسو د کوم ملک نیشنلټي لرئ، یا که تاسو په پاکستان کې تاسو به شناختي کارت لرئ، که تاسو په افغانستان کې تاسو به الکترونیکي تذکره لرئ نو دلته به تاسو افغانستان ورته انتخاب کړئ. صحیح ده،
کله افغانستان انتخاب کړ دلته به راشئ په کنټینیو باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ زیده په دې کنټینیو باندې چې کله تاسې کلیک واخلئ دلته تاسې چې تاسې د زیږېدو تاریخ تاسې به خپلې تذکرې نه د زیږېدو تاریخ ورکړئ مثال زه زیږېدلی یم په 2000 د درېیمې میاشتې په 12 تاریخ څه شو دغه به تاسې ورکړئ او لاندې به راشئ په ځای په کنټینیو باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ کله په دې باندې کلیک واخیست په دې ځای کې به تاسې ادرس ورکړئ ادرس مطلب تاسې په کوم ولایت کې یاستئ یا په پاکستان په کومه ایالت کې یاستئ نو هغه به تاسې ورکړئ دلته مثال زه ورکوم افغانستان مې ورکړه څه شو افغانستان صرف افغانستان ورته ورکړئ بره او لاندې ولیکئ پوسټل کوډ د هر ولایت خپل پوسټل کوډ او تاسې کولی شئ چې په ګوګل کې سرچ کړئ تاسې به راشئ ګوګل ته سیده ګوګل ته به راشئ په ګوګل کې تاسې لیکلی شئ چې مطلب افغانستان کابل پوسټل کوډ صحیح شو دا به تاسې کولی شئ ګوره کابل پوسټل کوډ نو د هر ولایت تاسې کولی شئ پوسټل کوډ راواخلئ دی ټول پوسټل کوډونه یې تاسې کولی شئ پوسټل کوډ استفاده کړئ چې هر یو تاسې له دې څخه استفاده کوئ دغه پوسټل کوډ دی لکه د کابل هر ولایت او هر ولایت جلا جلا پوسټل کوډونه دي نو زموږ جلال آباد پوسټل کوډ چې دی هغه 6.01 دی نو ما 6.01 ولیکل او سیټي مطلب په کوم ښار کې تاسې اوسیږئ زه په جلال آباد کې لیکم جلال آباد صحیح شو په دغه شکل به تاسې ورته ولیکئ او د هغې نه بعد به تاسې لاندې راشئ لاندې ځای کې به تاسې په کنټینیو باندې کلیک ورته واخلئ صحیح شو ملک به افغانستان انتخاب کړئ او په لاین خیر کې په کنټینیو باندې تاسې ورته کلیک واخلئ چې کله په کنټینیو باندې کلیک واخیسته نو دلته تاسې ته چې تاسې څه شی لرئ آی ډي کارت لرئ د یو ملک یعنې الکترونیکي تذکره لرئ که پاسپورټ لرئ که تاسې الکترونیکي تذکره لرئ لومړی به انتخاب کړئ سیده او که چېرې تاسې پاسپورټ باندې غواړئ وریفیکیشن وکړئ نو دا لاندې اخر ته به تاسې انتخاب کړئ نو زه به لومړی انتخابوم سیده په کنټینیو باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ دلته تاسې باید د تذکرې یو عکس واخلئ صحیح شو نو په دې ځای کې په دې کنټینیو باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ او تاسې به د خپلې تذکرې مخ عکس ورته واخلئ صحیح د خپلې تذکرې عکس به ورته واخلئ بیا چې کله تذکرې عکس تاسې ورته واخیسته نو ګوره دلته مونږ تاسې ته چې تاسې باید عکس ورته واخلئ صحیح شو نو تذکرې عکس به تاسې ورته واخلئ او بیا به په کنټینیو باندې تاسې کلیک واخلئ بیا به خپل تذکرې شا عکس ورته واخلئ کله چې تاسې د تذکرې شا او مخ دواړه عکسونه واخیستل د هغې نه بعد تاسې ته چې تاسې د خپل مخ وریفیکیشن وکړئ په خپل مخ وریفیکیشن کې به تاسې موبایل ځان ته مخامخ ونیسئ تاسې ته چې سر وخوځوئ سر به ورته وخوځوئ او د هغې نه بعد تاسې ته چې تاسې مطلب خوله خلاصه کړئ نو خوله به ورته خلاصه کړئ او ستاسې وریفیکیشن چې دی هغه به کمپلیټ شي په څو دقیقو کې ستاسې وریفیکیشن کمپلیټ کیږي چې په کنټینیو باندې تاسې کلیک واخلئ نو تاسې به له تذکرې نه به تاسې دې ته عکس اخلئ صحیح شو د تذکرې چې کله تاسې عکس ورته واخلئ د شا او مخې دواړه عکسونه به تاسې ورته واخلئ او ستاسې وریفیکیشن چې دی هغه به وشي ګوره په دې ځای کې به تاسې څه وکړئ د تذکرې نه به عکس واخلئ لومړی به د تذکرې مخ نه عکس واخلئ او بیا به د تذکرې شا نه عکس واخلئ او ستاسې وریفیکیشن چې دی هغه به کمپلیټ شي کله چې ستاسې اکاونټ په دغه شکل جوړ شو له هغې بعد به تاسې څه وکئ را به شئ پلی سټور ته او له پلی سټور په سرچ کې به تاسې ورته ولیکئ باینانس صحیح شو باینانس به تاسې سرچ کړئ باینانس چې کله سرچ کړه د باینانس اپلیکیشن به تاسې له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ دغه اپلیکیشن دی دا به تاسې له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ سیده ما سره تیار ډاونلوډ دی چې کله تاسې دا ډاونلوډ کړه تاسې به باینانس اپلیکیشن چې دی هغه را خلاص کړئ کله چې هم تاسې باینانس اپلیکیشن را خلاص کړه نو اوس به دلته راشئ تاسې به په لوګین باندې ورته کلیک واخلئ صحیح شو په دې کې به په لوګین باندې تاسې ورته کلیک واخلئ چې کله په لوګین باندې تاسې کلیک واخیسته دلته به تاسې خپل هغه کوم ایمیل باندې چې تاسې اکاونټ جوړ کړی دی هماغه ایمیل باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ صحیح شو په ایمیل باندې چې کله تاسې کلیک واخیسته نو دلته به زموږ ستاسې ایمیل ته یو کوډ چې دی هغه لاړ شي صحیح ده زموږ دلته به تاسې چې کله ایمیل ورکړئ له ایمیل نه بعد به تاسې خپل پاسورډ ورکړئ چې کوم یو پاسورډ تاسې لرئ لکه مثال زه ما پاسورډ ورکړی دی ته افغان 1 2 3 4 دغه پاسورډ ما ورکړی صحیح په نیکسټ باندې به زه کلیک واخلم چې کله په نیکسټ باندې ما کلیک واخیست چې کله تاسې کلیک واخیست تاسې ته به ستاسې اکاونټ ته ستاسې جیمیل ته به یو کوډ لاړ شي جیمیل کوډ به تاسې ورته ورکړئ چې کله جیمیل ته ستاسې کوډ لاړ نو ستاسې اکاونټ به له تاسې سره چې دی خلاص شي صحیح کله هم چې تاسې خپل اکاونټ ځان سره خلاص کړه دلته تاسې ته چې تاسې غواړئ د خپل باینانس په څه سره خلاص کړئ فنګر لاک سره که تاسې خلاصول غواړئ چې ستاسې باینانس ستاسې فنګر لاک سره خلاص شي نو انیبل باندې به تاسې کلیک کوئ تاسې به خپل فنګر لاک ورکړئ نو بیا به ستاسې باینانس ستاسې د فنګر لاک سره خلاصیږي او که نه غواړئ دلته په ضرب نشانه باندې تاسې ورته کلیک واخلئ
چې کله هم تاسې اکاونټ خلاص کو نو دغه باینانس په دغه شکل تاسې سره خلاص شي. لاهې بعد به تاسې راشئ تر ټولو لومړی به راشئ په دې ځای ته چې په دې ځای کې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله په دې ځای کې کلیک واخیست تاسې به راشئ او دغه خپل وریفیکیشن به وګورئ. په دې ځای کې به ستاسې دغه تشین ټک لګېدلی او ستاسې اکاونټ په وریفای شوی. له هغې بعد به تاسې لاندې راشئ او په دې ځای کې به تاسې په باینانس پرو باندې کلیک واخلئ. چې د اوس مهال زموږ دا باینانس چې دی په لایټ موډ کې دی. څه شو دا وینئ لایټ موډ دی، دا وینئ لایټ موډ کې دی. نو را به شئ په همدې ځای ته بره به خپل پروفایل باندې ورته کلیک واخلئ. سیده خپل پروفایل باندې چې کله تاسې کلیک واخیسته دلته به راشئ تاسې لاندې لیکل شوي دي باینانس پرو. په باینانس پرو باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله په باینانس پرو باندې تاسې کلیک واخیست زموږ ستاسې اکاونټ په باینانس کې په دغه شکل سره راخلاص شي. دلته اوس ما سره پیسې په باینانس کې شته خو تاسې سره به هیڅ پیسې په باینانس کې نه وي. اوس راځو چې څنګه موږ تاسې کله اکاونټ جوړ شو او کله موږ تاسې اکاونټ پرو ته واړو زموږ ستاسې اکاونټ وریفای شو. اوس څنګه کولی شو موږ پیسې خپل باینانس ته راولېږو. دا تر ټولو مهمه خبره ده. موږ تاسې باینانس ته کولی شو په دوو طریقو سره پیسې راولېږو. یو د خپل په آی ډي په واسطه او دویم د خپل ادرس په واسطه. که تا ته څوک وایي چې زه غواړم ستا د باینانس په آی ډي په واسطه تا ته پیسې در ولګم نو تاسې به څه وکړئ تاسې به په دې کونج کې په دغه بټن باندې ورته کلیک واخلئ. دا وینئ په دې باندې به تاسې کلیک واخلئ. چې کله تاسې کلیک په دې بټن باندې واخیست تاسې کولی شئ دغه خپله په آی ډي هغه شخص ته تاسې ورسینډ کړئ او تاسې ته به په دغه شکل باندې پیسې تاسې ته رالګي. که تاسې غواړئ چاته پیسې سینډ کړئ نو تاسې به راشئ تاسې به دغه کس په آی ډي کاپي کړئ. داسې په آی ډي به یې کاپي کړئ. چې کله تاسې دغه په آی ډي کاپي کړه دلته په سینډ باندې تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله په سینډ باندې تاسې کلیک واخیست دلته به راشئ باینانس آی ډي ته. باینانس آی ډي باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله باینانس آی ډي باندې تاسې کلیک واخیست دلته به د هغه په آی ډي پیسټ کړئ. چې کله پیسټ کړئ په کنټینیو باندې به کلیک واخلئ. تاسې څومره پیسې هغه ته لګئ تاسې کولی شئ په اسانۍ سره هغه ته پیسې ولېږئ. دا د یو خبره. بله خبره دا ده چې اوس تاسې غواړئ خپل باینانس ته د یو ویب سایټ نه یا د یو بلې صرافۍ نه یا د بل نه تاسې ورته پیسې راولګئ. هغه به بیا تاسې راځئ وایلیټ ته. صحیح شو. یا به همدلته په دې ځای کې په ډیپوزیټ باندې کلیک کړئ یا به راځئ دلته وایلیټ ته. صحیح شو. په دې ځای کې به وایلیټ ته راشئ. دا وینئ وایلیټ ته. دې وایلیټ ته به راشئ. په وایلیټ کې به تاسې څه وکړئ سپاټ برخې له راشئ. چې کله سپاټ برخې له تاسې راغلی دلته به په دې ځای کې سرچ نه یو کوین تاسې سرچ کوئ یو اس ډي ټي. تاسې به راشئ په دې باندې به کلیک واخلئ. تاسې مطلب یو سایډ نه که سایډ نه تاسې هره کرنسي رالګئ تاسې کولی شئ په دې ځای کې سرچ کړئ. لکه مثال په طور سره زه یو اس ډي ټي رالګم نو زه به هلته سرچ کړم یو اس ډي ټي. چې کله مې یو اس ډي ټي سرچ کړه تاسې ته به یو اس ډي ټي په دغه شکل سره راواخلي. په دې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ او دلته به راشئ په ډیپوزیټ باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. په دې ځای کې ډیپوزیټ کرپټو باندې تاسې کلیک واخلئ. او په هر یو چې کلیک واخیست یو خبره ده. په ډیپوزیټ باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ او په دې کې به تاسې ته به شخص وایي چې تاسې سره کوم نیټورک دی. ټي آر سی شل دی. که ټي آر سی شل تر ټولو ډېر خلک چې کاري هغه ټي آر سی شل کاري. نو په ټي آر سی شل باندې به تاسې کلیک واخلئ او دغه ادرس په له دې ځای نه کاپي کړئ. تاسې کولی شئ هغه ته پیسې ور ولېږئ. اوس که چېرته ستاسې سره پیسې نو تاسې غواړئ چې بل چا ته یې ور ولېږئ نو تاسې به دلته بیا په ویډرا باندې کلیک کوئ او له ویډرا له لارې به تاسې د بل باینانس ته چې دی پیسې ورلګئ. یو بله خبره ده چې اوس موږ غواړو په داخل د باینانس کې پیسې له سپاټ نه مطلب موږ فنډینګ ته لګو یا د سپاټ نه موږ فیوچر ته لګو یا د سپاټ نه موږ بل وایلیټ ته لګو. نو موږ تاسې په پیسې څنګه یو وایلیټ څخه بل وایلیټ ته لګو. دغه د ټرانسفر په واسطه موږ کولی شو له یو وایلیټ څخه بل وایلیټ ته پیسې ولګو. څنګه به لګو راځم ټرانسفر باندې زه کلیک کوم. ټرانسفر باندې چې کله ما کلیک وکړم زه غواړم چې سپاټ څخه پیسې انتقال کړم چېرته فنډینګ ته. که چېرته ته غواړې چې فنډینګ څخه پیسې سپاټ ته انتقال کړي نو دا فنډینګ به ته دې ځای ته راوړي او دا سپاټ په لاندې راوړي. کوم ځای نه راوړلی شي دې غشو نه هم راوړلی شي او که په دې باندې ډایرکټ په دې فنډینګ باندې کلیک وکړو او په دې په ځای سپاټ انتخاب کړو نو سپاټ نه به تاسې ټرانسفر کولی شئ. په دې دواړو په طریقه هم تاسې کولی شئ ښکته بری کړئ. نو په دې دواړو طریقه هم تاسې کولی شئ چې پیسې یو وایلیټ څخه بل وایلیټ ته تاسې انتقال کړئ. اوس مثال ته غواړئ چې کومه کرنسي له سپاټ څخه فنډینګ ته انتقال کړئ. زه غواړم د دې څخه دې ته پیسې انتقال کومه پیسه غواړم په دې ځای کې تاسې کولی شئ هغه سرچ کړئ چې مطلب زه دغه کرنسي غواړم. زه اوس مثال ایکس ای آی غواړم چې ایکس ای آی زه سینډ کړم چېرته فنډینګ ته. په دې ایکس ای آی باندې به تاسې کلیک واخلئ او دلته ماته چې څومره اندازه تاسې غواړئ ولېږئ. زه ورته وایم چې څومره چې ما سره ده هغه ټوله زه غواړم ولېږم. په دې ټرانسفر باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ او څومره اندازه تاسې سره ده هغه ټوله به انتقال شي. دا د داخل د باینانس ټرانسفر طریقه شوه. اوس بله مهمه طریقه دا ده
چې تاسو مثال په تور سره په دې باندې کلیک واخیست او تاسو سره چې هر څو پیسې دلته په باینانس کې شتون لري نو تاسو کولی شئ چې خپل موبایل ته بیزلوډ شکل هم ولګئ. په دې موبایل ټاپ اپ باندې به تاسو کلیک واخلئ. اوس تاسو سره پیسې دي په باینانس کې، تاسو غواړئ خپل موبایل ته یې ولګئ نو په دې موبایل ټاپ اپ باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. سیده چې تاسو د خپل موبایل هر نمبر ته پیسې لګئ بر او په دې ځای کې تاسو نمبر سرچ کوئ، نمبر به ولیکئ او په نیکسټ باندې به تاسو کلیک بیا تاسو چې څومره پیسې تاسو غواړئ. که د دې نه ډېرې د 500 نه ډېرې پیسې تاسو غواړئ خپل موبایل شمیرې ته ولګئ، په دې ځای کې لیکل شوي دي مور، په دې وړو کې مور اپشن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ او تاسو به د خپل اکاونټ ته پیسې چې دی په اسانۍ سره انتقال کړئ. دا د یو خبره شوه، دا د باینانس او عمومي معلومات شو. اوس په اکثریت ملګري وایي چې څنګه موږ په باینانس کې اخیستل او خرڅول کړی شو، موږ خو پیسې هم راولګېدې، اکاونټ هم جوړ کړو، ټول طریقه کارونه موږ وکړو. اوس څنګه کولی شو موږ خپل باینانس کې کار وکړو، اخیستل او خرڅول پکې وکړو. دلته تر ټولو ضروري خبره دا ده چې تاسو په سپاټ ټریډ کوئ. صحیح شو. سپاټ ټریډ دې ځای کې دی او دا فیوچر ټریډ دی. یو سپاټ ټریډ دی، یو فیوچر ټریډ دی. د سپاټ او د فیوچر ټریډ په اړه چې ما ویډیوګانې جوړې کړي دي څنګه کولی شو په سپاټ کې ټریډ وکړو. تاسو به راشئ زما یوټیوب چینل ته. صحیح ده، راشئ زما یوټیوب چینل به تاسو راخلاص کړئ. صحیح ده، یوټیوب چینل چې کله زما تاسو راخلاص کړو، کله چې تاسو زما یوټیوب چینل ته راغلی دلته به راشئ پلی لیست. صحیح شو، پلی لیست برخې ته به راشئ. پلی لیست برخې ته چې کله راغلی نو دلته به تاسو په باینانس لرنینګ ان پښتو باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. صحیح شو، کله چې باینانس لرنینګ ان پښتو باندې تاسو کلیک واخیست، د دې کې د باینانس په اړه ډېر زیات ویډیوګانې شته. دا ویډیو به تاسو وګورئ چې څنګه کولی شو په باینانس کې اخیستل او خرڅول وکړو. صحیح ده، د دې ویډیو لینک په تاسو ډسکرپشن کې هم میلاو شي، خو تاسو پلی لیست ته هم راتلی شئ، په پلی لیست کې هم تاسو کولی شئ دغه ویډیو وګورئ څنګه کولی شو په فیوچر کې ټریډ وکړو. دا ډیره مهمه ویډیو ده. دا ویډیو هم تاسو له ځان سره کتلی شئ چې څنګه کولی شو د باینانس په فیوچر کې موږ ټریډ وکړو. دا د باینانس په اړه ډېر زیات ویډیوګانې تاسو کولی شئ د باینانس مکمل ویډیوګانې په همدې زما چینل کې وګورئ. نو دا وه د باینانس په اړه ویډیو، څنګه کولی شو اکاونټ جوړ شو، د باینانس په اړه ما تاسو ته معلومات درکړه. نو تاسو کوشش وکړئ چې په همدې طریقه ځان ته باینانس کې اکاونټونه جوړ کړئ. څنګه باینانس کې موږ تاسو